د پلار لیکونه لورته. لیکوال جواهر نهرو. ژباړن نسیم سلیمي. مصر او کریت. په پخوانیو وختونو کې په دغو کلیو او ښارونو کې څه ډول خلکو ژوند کاوه. د هغو په باره کې له هغو ودانیو او ساختمانو څخه یو څه معلومات لاسته راوړلای سو چې دوی جوړ کړي دي. دغه ډول هغه لیکنې چې د ډبرو پر مخ نوشته سوي دي د هغو وختونو په باره کې ډېر څه ویلی سي. په مصر کې تر اوسه لا لوی هرمونه، ابوالهول یا سفنکس او د عبادت د ډېرو غټو ودانیو خرابۍ یا کنډوالې په القصور یا لګژو او نورو ځایو کې موجودې دي. تا دغه ځایونه نه دي لیدلي. کله چې موږ په سویس کانال کې تېرېدو دا ځایونه ډېر لرې نه ول، خو د هغو عکسونه دې لیدلي دي او ښایي پوسټکارټي عکسونه یې در رسېدلي وي. ابوالهول یا سفنکس یو زمری دی چې د ښځې سر لري. دا یو بیخي غټ شی دی. څوک نه پوهیږي چې دا مجسمه ولې جوړه سوې ده او د څه شي نمایندګي کوي. د ښځې مخ یو سپکه موسکا لري او خلک حیران دي چې دا تبسم څه معنا لري. که وویل سي چې دا پلانی نفر د ابوالهول په ډول دی، دا معنا لري چې څوک یې په خبرو یا اعمالو نه پوهیږي. احرام یا حرمونه هم ډېرې سترې ودانۍ دي. په واقعیت کې د مصر د پخوانیو پاچاهانو قبرونه دي چې فرعونیان نومېدل. د لندن په برتانوي موزیم کې د مصري مومیایان په یاد دي. مومیایي د انسان یا حیوان مړ بدن دی چې غوړي او نور داروګان په وهل سوي وي څو د خرابېدو مخه یې ونیسي. د فرعونیانو بدنونه د هغو تر مړینې وروسته مومیایي سوي او په دغو سترو هرمو کې ایښودل سوي ول. دوی ته سره زر، د سپینو زرو آلات، د کور سامان او غذا له دې کبله نږدې ایښودل سوي وه چې خلکو فکر کاوه چې دغه مواد به یې پس له مرګه په ښه ورسي. 2-3 کاله مخکې له دغو هرمو څخه په یوه کې د یوه بدنه پیدا کړه چې توتان خامون نومېدی. هغه ته نږدې ډېر ښایسته او ارزښتناک شیان پراته ول. په هغو وختو کې په مصر کې د کرهڼې او اوبو لګولو لپاره ښې والې یا کانالونه او ناورونه یا د اوبو ډنډونه جوړېدل. په هغو کې یو ډنډ ډېر مشهور و چې د مریدو یا مریډو لیک د ډنډ په نامه یادېدی. له دې څخه معلومیږي چې پخواني مصریان څونه هوښیاران او پرمختللي خلک ول. خامخا به یې ډېر ښه انجینران درلودل چې هغه ولې یا ویالې، ناورونه او لوی هرمونه یې جوړول. د کریت یا کندیا کوچنۍ جزیره د مدیترانې په بحیره کې پرته ده. کله چې موږ له بندر سعید څخه وینس ته تللو هغې جزیرې ته نږدې تیر سو. په پخوا زمانو کې په دې جزیره کې یو ډېر ښه تمدن موجود و. د کریت په نوسوس کې یو ډېر لوی قصر و چې کنډوالې تر اوسه لا پاته دي. په دې قصر کې حمامونه، د اوبو نلونه چې ځینې بې خبره خلک داسې فکر کوي چې دا نوي اختراعات دي موجود ول. دغه ډول هلته ډېرې ښایسته کوزې او کونجیانې، مجسمې او نقاشیانې، ډېر ظریف فلزي او له عاج څخه جوړ سوي آثار موجود ول. په دې کوچنۍ جزیره کې خلکو په ډېره آرامۍ او سوله ییز ډول ژوند کاوه او ډېر پرمختګ یې کړی. د میډاس پاچا کیسه خو به دې لوستې وي چې په دې سبب په ډېر تکلیف اخته سو چې هر شي ته به یې لاس وروړی هغه به په زرو اوښتی او سره زر به ځینې جوړېدل. ډوډۍ به یې نه سوای خوړلی ځکه چې هغه به سره زر سوه. د سرو زرو په ډوډۍ نو سړی څه وکړي؟ په پای کې هغه ته د خپل حرص
سزا ورکړه سوه. البته چې دا یوه خیالي کیسه ده. مطلب یې دا دی چې موږ ته راوښیي چې سره زر دونه هم فایدهمند شی نه دی لکه خلک چې فکر کوي. د کرېټ یوه بله کیسه هم شته چې تا ښایي اورېدلې وي. دا کیسه د ټاور یا ماینوتور په باره کې وه چې یوه داسې بلا وه چې نیم بدن یې د انسان او نیم یې د غویي و. ویل کېږي چې ځوانان هلکان او نجونې به د خوړلو لپاره ورکول کېدل. ما پخوا درته ویلي چې په اولو وختو کې د دین فکر له یوه نامعلوم شي څخه د بیرې له کبله پیدا سو. د دې بیرې له کبله او دا چې خلک د خپل شاوخوا او طبیعت په پیښو نه پوهېدل، نو یې احمقانه چمونه کول. ډېر امکان لري چې ځوانان هلکان او نجونې به په دغه ډول وژل کېدل، د حقیقي بلا لپاره نه، بلکې د یوې خیالي بلا لپاره. زه فکر نه کوم چې داسې بلا وجود درلودی. په پخوا زمانو کې په ټوله دنیا کې انسانان قرباني کېدل، یعنی د هغو خیالي موجوداتو لپاره چې انسانانو به یې لمانځنه کول. ښځې او نارینه قرباني کېدل. په مصر کې نجونې د نیل رود ته اچولې کېدلې، ځکه چې خلکو فکر کاوه چې دا کار ښایي نیل بابا خوشحاله کړي. د خوشحالۍ ځای دی چې نن ورځ انساني قربانۍ وجود نه لري. د دنیا یو لرې کونج نه یادوم، خو د معبود د خوشحالۍ لپاره د حیواناتو قرباني وجود لري. دا د پرستش یوه عجبه کار دی.